د ډي بي ام اس یا څو اقسام یا څو ډولونه موږ تاسو په برین سټورمینګ کې ویلې. که څوک غواړي چې نور قسمونه یې وګوري د هغو رینکینګ وګوري چې په اوسنۍ چې کومه سروس شوې ده چې هغه کوم ډي بي ام اس په کوم رینکینګ کې راځي یا نړیوال کوم یې ورسره ډېر بلد دي یا ډېرې کارۍ کوم رینکینګ یې ورته کړی دی. نو دلته ښکاري په دې ټیبل کې موږ سره چې په اول نمبر کې موږ سره اوراکل دی یا اوریکل دی، هغه رینکینګ لوړ دی. بیا مای اسکیل دی چې اوپن سورس دی، دا اوریکل چې کوم هغه تجارتي دی او مای اسکیل بیا اوپن سورس ده، یعنې منبع باز ده. همداسې مایکروسافټ اسکیل سرور دی، پوسټ ګري اسکیل دی. ټول نومونه به سخت شي، خو همداسې په دویم هغه کې هم تقریبا تر 25 پورې مختلف قسمه ډي بي ام اس یا ډیټابیس منیجمنټ سیسټم چې خلکو ورته رینکینګ کړی دی موږ سره په دې ټیبل کې تاسو وینئ. دریم شی موږ سره په ډیټابیس سیسټم کې ډیټابیس مو ویل، ډي بي ام اس مو ویل، دریم شی اپلیکیشن پروګرام ده. اپلیکیشن پروګرام هغه څه ده چې هغه موږ تاسو په پروګرامینګ لینګویج لکه جاوا یا پایتان یا سی شارپ یا سی پلس پلس کې هغې ته موږ کوډ کوو. صحیح ده. فرنټ اینډ کې چې موږ تاسو ته کوم شی ښکاري هغه موږ اپلیکیشن پروګرام ده چې ډېر کار د سافټویر انجینرانو ده، ډیټابیس سره ډېر اړیکه نه لري، خو بیا هم باید زموږ ټولو سره بلد یو. اپلیکیشن پروګرام بیا څه کوي؟ دا کویریز لیږي. چیرته لیږي؟ ګودام ته. ګودام هغه ډیټابیس چې کوم موږ سره دی د څه په ترو باندې لیږي؟ ډي بي ام اس په ترو. ډي بي ام اس شاته څه کاروي؟ اسکیل. اسکیل چې د سټرکچر کویری لینګویج. نو د اپلیکیشن پروګرام چې موږ ته ګرافیکل یوزر انټرفیس کې کوم شی ښکاري چې هلته به یا رو به وي یا به کامبو باکس وي یا به ټکس باکس وي، هغې نه موږ ډیټا لیږو او ډیټابیس نه هغه سپیسیفیک ډیټا موږ ته د کویري په ترو رالیږي. یعنې کویري موږ ته څه وایي؟ کویري مینز کویشن او انکوایري نه اخیستل شوی. کویشن کې د اول دوه درې توري او انکوایري کې اخري دوه توري، دا که سره یو ځای شي کویري ورنه جوړېږي. نو لاړ شه ډیټابیس کې په دغه مشخصاتو باندې برابره ډیټا راواخله، چې بیا که ډیلیټ کوي او که هر څه ورسره کوي. اپلیکیشن پروګرام کېدای شي موږ سره جاوا کې، سی شارپ کې، پایتان کې یا بل پروګرامینګ لینګویج کې لیکل شوی وي او هغه موږ وشو کولی چې دلته استفاده ترې وکړو څو چې زموږ ډیټابیس سیسټم درې وړه شیونه برابر شي. نو په ډیټابیس سیسټم کې موږ سره درې شیان دي: ډیټابیس دی، ډیټابیس مینجمنټ سیسټم دی یا ډي بي ام اس دی، او اپلیکیشن پروګرام دی. دا درې واړه چې کله سره یو ځای شي موږ سره ډیټابیس سیسټم جوړوي. که تاسو دلته وګورئ، دغه شکل ته وګورئ، موږ سره اول په دې ابي رنګ کې چې لیکل شوی اپلیکیشن پروګرام دی، دا به موږ ته کویریز لیږي. بیا هغې نه لاندې ډي بي ام اس ډیټابیس منیجمنټ سیسټم دی، هغه سافټویر دی. او لاندې موږ سره چې کوم په تقریبا سرچک رنګ کې ښکاري یا موږ سره د رنګونو کې ډېر نه پوهېږم، دغه اناري رنګ دی یا سور رنګ دی، هر نوم چې ورته ورکوی دی کې موږ سره ډیټابیس دی. صحیح ده. نو موږ سره دغه درې واړه چې یو ځای شي دین اپلیکیشن پروګرام جوړېږي. ښي طرف کې که تاسو دا بل کالم وګورئ، موږ سره یو مثال ورکوو، سی اس ان ډي بي یا کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس. صحیح ده. بیا موږ سره به یو ویب انټرفیس وي او د ویب انټرفیس نه وروسته به موږ سره ډي بي ام اس موږ څه کاروو؟ مای اسکیل. او ډیټابیس به موږ د نیوز ډیټابیس یا د خبرونو لپاره یو ډیټابیس په دې سیمسټر کې که ژوند موږ تاسو جوړوو، البته په ګډه به کار پرې کوو. زموږ ستاسو اکثره کارونه بیا د نه وروسته که راځي په همدغه کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس کې به زموږ ستاسو اکثره مثالونه په همدې کې وي چې ورسره ښه بلد شو، او که وخت مو پیدا که او کولی مو شو دغه ډیټابیس به انشاءالله جوړ هم کو او دې باندې به بیا په ګډه سره کار کوو. بل موږ سره په ډیټابیس کې کوم رولز دي، کوم خلک موږ سره په دې کې برخه اخلي. موږ سره اینډ یوزر دي، ډیټابیس ډیزاینرز دي، ډیټابیس ایډمنسټریټرز دي او اپلیکیشن پروګرامرز دي. دغه څلور کسان دي چې په ډیټابیس کې موږ سره یو ځای کار کوي.